بسم الله الرحمن الرحیم د پی سی ای یو بل لیکچر ته ښه راغلاست. دغه د پی سی ای پوره شکل خو تاسې ولدی. په دې کې یو څو کلمات دي، هغه لکه اکسپلویټیشن، سیکشوال اکسپلویټیشن او ابیوز او هراسمنټ او نو زه غواړم چې په ډیرو ساده الفاظو بې له دې چې ولاړ سم ډېر زیات تخنیکي بحث ته او مقایسو ته، فقط دغه څو کلیدي اصطلاحات چې په دغه د پی سی ای په پوره شکل کې دي یا استعمال شوي دي د هغه سره بلد شئ او لږ څه یې په اړه باندې معلومات ترلاسه کړئ. اما د دغو اصطلاحاتو بحث دی ډېر زیات اوږد دی، هغه بیا جلا انشاءالله پر هغه باندې بحث کوو، صحیح تعریفوو، د هغه پر سناریو پر مثالونو باندې بیا خبرې کوو. اول ابیوز ته راځو. ابیوز ته په پښتو کې تاوتریخوالی وایي، ناسم چلند وایي او د ځورونې کلمه ورته استعمالیږي. نو ابیوز څه شی دی؟ ابیوز په اصل کې هر هغه عمل چې یو انسان ته یا بل انسان ته فزیکي، رواني او یا هم احساساتي زیان، تاوان او ضرر رسوي، هغه ابیوز دی. کیدای شي فزیکي وي، کیدای شي رواني وي، کیدای شي احساساتو اړوند وي، کیدای شي په دې کې بعضې نور اړخونه د خپله ځان سره ولري، ځکه چې په دې کې دا د فزیکي کلمه ډېره غټه ده، ډېر شیان په بر کې نیسي. لکه فرض مثال د یو ماشوم وهل دي، د مراجعه کوونکو توهینول دي، د دوی احساسات ضربه رسول، تاوان رسول دي، او یا هم یو څوک چې غواړي مرسته ترلاسه کړي او هلته د هغه د مرستې ترلاسه کولو لپاره مخنیوی یې کېږي چې کېدلی شي د هغه فرد احساساتو ته تاوان ورسوي. نو ابیوز چې دی ناسم چلند ته وایي. نو د ناسم چلند ډولونه بیا کېدای شي چې فزیکي وي، کېدای شي بیا په فزیکي کې کله کله موږ پر جنسي باندې هم خبرې کوو چې هغه هم د دې ناسم چلند یوه برخه ګرځي. جنسي ځورونه چې برته په اصطلاح باندې د سیکشوال ابیوز دی، برته ځي ابیوز ته، د ابیوز یوه برخه ده. دا بیا هر هغه جنسي اعمال دي چې د زور، ګواښ، چل او خطا ایستل او یا هم د مجبورۍ له لارې څخه ترسره شي. زور هم پکښې شته، تهدید هم شته پکښې، او د یو چا د مجبورۍ څخه هم ناسمه استفاده کول شته، یو چا ته درواغ ویل، بازي ورکول هم پکښې شامل دي. د جنسي اړیکو لپاره په یو چا باندې فشار راوړل، د یو چا د غړو په اصطلاح باندې شخصي غړو لمس کول دي، او د مرستندویه یا هم د بشري مرستو تبادله د جنسي اړیکو لپاره، هغه کېدای شي توکي وي، کېدای شي پیسې وي، کېدای شي وظیفه وي، کېدای شي نور شیان. نو دا سیکشوال ابیوز دی. او سیکشوال اکسپلویټیشن چې دی، د اکسپلویټیشن کلمه باندې یو ویډیو لرو، ډېر ژر به یې اپلوډ کړو. اکسپلویټیشن په خپله په اصطلاح باندې استحصال دی یا استثمار دی یا ناوړه استفاده ده، او د یو چا څخه د خپل ځان د ګټې دپاره یا هم د بل چا د ګټې دپاره استفاده کول. نو ګټې بیا مختلفې دي، ډېری وخت کېدای شي مالي اوسي، کېدای شي جنسیتي اوسي، کېدای شي نور انواع د ګټو اوسي. نو اکسپلویټیشن د یو چا څخه تر حد ډېره زیاته ګټه پورته کول، او یا هم د یو چا څخه د خپل ځان یا هم د بل چا په خاطر باندې ګټه او استفاده ته ویل کېږي. سیکشوال اکسپلویټیشن چې دی دا بیا جنسي ناوړه ګټه اخیستنه ده. جنسي ناوړه ګټه اخیستنه دا چې د یو چا د مجبورۍ څخه یا هم د ضرورت څخه د جنسي اهدافو دپاره ګټه اخیستل، هغه په دې خاطر باندې چې دوی ځواک، هغه فرد چې دا تاوتریخوالی ترسره کوي یا د ناوړه ګټې اخیستنه ترسره کوي، هغه ځواک لري، په ښه موقف او مقام کې دی، امکانات لري، او مجبوره کس دی هغه دغه امکاناتو ته اړتیا لري. مثلا یوه ښځه چې د مرستې یا هم خوړو په بدل کې جنسي اړیکې وړاندیز کول دي، د کار په بدل کې جنسي فیور یا نورو غوښتنه ده، کېدلی شي دا مثالونه اوسي، موضوعات اساس دي، بس دغو مثالونه به هم کفایت کوي. اوس راځو دې ته چې هراسمنټ ده. سیکشوال هراسمنټ هم بر د جنسي آزار او اذیت دی، دا شی شته، او داسې د بینیفیشري په وړاندې باندې هم د هراسمنټ په اصطلاح باندې بعضې پېښې ترسره شوي دي. هراسمنټ په خپله چې دی یو ناخوښه او ناغوښتل شوی په اصطلاح باندې حرکت دی. دا کېدلی شي جنسي خبرې واوسي، کېدای شي لمس واوسي، کېدای شي د بعضو جنسي عکسونو ښکاره کول واوسي، استول واوسي، اشارې او ټوکې او د بدن حرکات او د مسیجونو استول. دا په دې کې راځي چې د دې کارونو سره یو څوک په اصطلاح باندې ناراحته کېږي
یا د هغه د ځورونې سبب ګرځي. خو هراسمنټ ډېرې پېښې چې دی هغه په دفترونو کې دي، په کاري محیط کې دي، چې یو کارمند راولړېږي بل کارمند هراسوي یا د هغه په وړاندې باندې هراسمنټ ترسره کوي. اما دا شی د بینیفیشریانو په وړاندې باندې هم شته. په دغه خاطر باندې نن سبا تاسو د پی سی ای پخوانی شکل چې ډېر زیات مشهور و هغه پی اس ای ای و، اما اوس ډېری خلک یا په ډېریو لارښودونو کې یا په ډېری ارګانونو کې به تاسې پی اس ای ای اچ ووینئ. په دې خاطر باندې چې هراسمنټ هم د بینیفیشریانو په وړاندې باندې ترسره شوی دی. مګر هم د هراسمنټ تعریف چې وګورئ، تخنیکي جوړښت چې وګورئ، په کاري محیط کې چې کله یو کارمند د بل کارمند په وړاندې دغه چلندونه ترسره کوي د هغه دپاره د هراسمنټ کلمه استعمالیږي. نو مثالونه کېدای شي جنسي مسخرې یا غیر مناسبې خبرې وي، ناخوښ و ناسم پیغامونه او د عکسونو لیږل، یو شخص ته په جنسي نیت کتل یا نږدې کېدل او دې ته ورته نور په سیکشوال هراسمنټ کې راځي. دا جدول ستاسې پر سکرین باندې دی. سیکشوال ابیوز چې دی د سټاف د خوا څخه د کارمند د بینیفیشري په وړاندې ترسره کېدلی شي. سیکشوال ایکسپلویټیشن چې دی د کارمند د خوا څخه د بینیفیشري په وړاندې ترسره کېدلی شي. اما سیکشوال هراسمنټ چې دی سټاف اګینسټ انادر سټاف دی، یعنې یو کارمند د بل کارمند په وړاندې دوی بعضې داسې چلندونه ترسره کوي چې هغه د مقابل لوري ناخوښۍ، ناراحتۍ او د ځورونې سبب ګرځي. اما هراسمنټ د کارمند او د بینیفیشري په وړاندې هم دا شی شته. بعضې مثالونه دي چې کله تخنیکي یې وڅېړئ، ولاړ شئ ژور، کېدای شي څه ناڅه د هراسمنټ خواته راسي. ډېره زیاته مننه. ښې چارې په دې هیله چې اوس به د پي سي ای د ټرم سره نور هم اشنا شوي وئ. زه یو بل لیکچر د پي سي ای په اړه مننه.